د خستا ابشار کم ځای کې او زراغله چرته کې ومه بیا د خستا سویمینګ پول کم ځای کې. السلام علیکم، زه مې سن الله په نننې نیمه نولا کې ملګرو خپل کلی نه روان یم او لګندو ته نو ټول ویډیو را سره در اخره پورو څنګه د خپل کور نه روان شو مکانانو مال په لار چې کوم خستا ویو راځي هغه هم سره شیر کو. اوس په لار باندې روان مول راشه خپل ځان نه بکم یو ورکوټ غون تکلیف واخله. نو دا خستا غون د سنټرال ما راشه دینه پکم یو ورکوټ غون تکلیف واخله او ماشاءالله ډیر خولې زیاده چې می بر اسمان ته وکړل کنه نو بیا موسم د باران او وریځ را خوري شوی. نو دا زموږ د کلی ډانډي سو ورته سپیمنګ پول وای او موږ ورته خپل زما ډانډي وایو. نو دا زموږ د کلی خوبصورت چینه ده نو ماشاءالله ډیره ښکلې او یخه ده. دا وبه چې دی د بوټو د یخونو نه راوتي دي ماشاءالله ډیره ښکلې وبه دي. نو اخر کې مې خپل ځان راوړو څنګه ښکارم ماشاءالله دا ویو په ډیره ښکلې او زبردست ښکارېدله. نو ملګرو فاینل چې دی خپل کلی خولټه راورسېدم او د دې ډیره ښکلې ویو مل راشه دینه پکې مې ورکوټ غوند تکلیف واخله. نو فاینل چې دی خپل کلی ډیره کې تر ورسېدم دا د باغ او د لګندو یو بارډر دی. نو چې د لګندو خولټه راورسېدم کنه نو ماشاءالله ډیر ښکلې او زبردست خو ماشاءالله دا خسته غوند ابشار پکې بيدو دی خړ کې نو مل راشه دینه یو ورکوټ غوند تکلیف خپل کتونکو ملګرو ته واخ. نو لار ډیره و د لختي باندې روانو ماشاءالله ډیر ښکلې ویو نو مل راشه د خپل کتونکو ملګرو سره هم شیر. نو چې رسنه ردم هم هغه شو په لار باندې باران راخې شو. نو ماشاءالله په دې ټول ویلا کې چې زما د ځای خوښ شول چې منامغ زمون کله دی یو ډیر ښکلې سندري هم و. نو دولګندو کلی ته چې لګ لار پاتې و نو دغه تاسو ته منامغ کاری نو ماشاءالله ډیر ښکلې سندرانې په لار باندې. نو ماشاءالله خيستانه رینه باران ورېدو کنه او په لار باندې روانو. نو ملګرو دا یو خسته غوند سنټر و چې د سقاونو د باغ او د لګندو د درې ونه کلی چې بالکل په یو ځای باندې ښکار. ډیر صبر کولو نه بعد لګندو کلی ته چې رینټر شوم. د لګندو د کلی نه مول راشي یو خسته غوند شاټ واخله او خپل کتونکو ملګرو سره هم شیر غ چې کوم د لګندو نوالي زما ایډیو پیج ګوري نو لازم دا چې دینو لایک. ماشاءالله تور شنډې ولړو غنو ډیر خپل زی او ماشاءالله ډیر زبردست ښکارېدو مول راشه دینه بکم یو ورکوټه غونته کلیپ واخله. دا خسته زی چې د لګندو کلی د ماشاءالله چې کوم ملګر زما ویډیو ګوري نو لازم لایک شیر بیا بګه د خسته جوړ ښکارېدل مول راشه دینه بکم یو ورکوټه غونته کلیپ واخله. که زموږ ویلاګ مو خښ خپل ملګرو سره شیر کړئ او پیج فالو کړئ. الله پامان.